بسم الله الرحمن الرحیم MCSE 12 ویډیو یعنی 13 ورځې مو تاسو د IP ادرس اساین کولو طریقه مو ویله یعنی نن چې د خبره د ping command پلوریز what is ping ping meaning د مونږ سره یعنی پاکټ انټرنیټ نیټورک ګروپ ته ویل کیږي ping څه د پاره استعمالیږي ping چې د مونږ سره د کنیکټیویټي د چک کولو د پاره استعمالیږي یعنی د دوه کمپیوټرونو د کنیکټیویټي د چک کولو لپاره استعمالیږي یعنی دغه څومره کارونه چې مو تاسو کا کیبل هم جوړ کو کا آی پی ان هم ورکو اوس د دغه پیسیانو په منځ کې کنیکټیویټي چک کولو لپاره مو یعنی پینګ کمانډ استعمالوو پینګ چې د مونږ سره څلور میسیجونه لري خو په یو وخت کې چې د یوه میسج راځي نه څلور وانه میسج که چیرې مونږ ته ریپلی میسج راغله نو مونږ پوهیږو چې زمونږ پی سي او د هغې په منځ کې کوم ستونزه نشته ده یعنی زمون کمیونیکیشن ښه صحیح جوړه ده که ریپلی میسج راغله که چیرې ریپلی میسج را نشي د دې په ځای ریکوست ټایم آوټ یا ډیسټینیشن هاز انریچیبل راشي اکثریت ټیم ریکوست ټایم آوټ راځي اکثریت ټیم ډیسټینیشن هاز انریچیبل راځي که چیرې مونږ سره یعنی دغه میسج راشي نو دغه میسج بیا یو څلور سچویشن لري یا درې سچویشن لري اول سچویشن داسې ده شاید هغه پی سي ګل وسي که کوم پی سي چې مونږ پینګ کوي یعنی کوم پی سي چې مونږ د خپل پی سي نه پینګ کوو شاید هغه ګل وسي یا شاید داغه پیسی نه چې د کیبل وتلی وسي یا شاید چې کوم ډیوایس سره ته کنیکټ کې شاید هغه ډیوایس د بند وسي یا شاید چې د په هغه پیسی کې چې د فایروال وینډوز فایروال آن وسي دغه څلور حالتونو کې مونږ ته چې د ریکوست ټایم آوټ یا ډیسټینیشن هاز انریچیبل راځي کله چې تاسو دغه وینډو انسټالوئ بای ډیفالت چې دی دا فایروال په ټولو پیسیانو کې آن وي ته به څه شی کوې ته به یې آف کوې چې آف یې نه کې نو ستا پیسي نور پیسیانو سره کمیونیکیشن نشي کولی فایروال نه مطلب یعنی د اور دیوال یعنی unauthorized user cannot communication with our PC چاته اجازت مو ورکوه چې زما کمپیوټر سره د کمیونیکیشن وکړي همیشه چې تاسو ته په نیټورک کې ستونزه پیدا کیږي په نیټورک کې نشته د ټریبل شوټ داسې د خېټ خبرې دي والا نیټورک کې ټریبل شوټ راځي او دا راځي او هغه دا ټول د خېټ خبرې دي نیټورک کې په ژوند کې هم تا ته ټریبل شوټ نه راځي چې ټریبل شوټ درته جوړی هغه فایروال جوړی کوم پی سي کې چې د فایروال آف کړی نه وي هغه به ته څه کوې هغه به آف کوې به چې آف یې نه کړي نو هغه به ټریبل شوټ به دا خو مونږ سره دوه میسج شو که ریپلی راغله نو مونږ پوهیږو کمیونیکیشن جوړ ده که ریپلی را نغله ریکوست ټایم آوټ راغله نو بیا چې دی پوهیږو چې یا فایروال دغه پیسیان ده یا کمپیوټر یې ګل دی یا کیبل یې وتلی یا ډیوایس بند ده بل میسج دریم میسج ترانزمیټ فلر یعنی جنرال فلرز که چیرې ترانزمیټ فلر جنرال فلر راشي
نو بیا مونږ پوهیږو چې زمونږ دغه کلاس یا زمونږ دغه نیټورک پورشن دغه بل پی سي نیټورک پورشن سره چې دی مختلف ده لکه تا نیټورک 10 اغسته هغه نیټورک چې دی 20 اغسته خو نیټورک چینج شو که نه کلاس د سیم هم وي خو نیټورک دی چینج شو نو بیا دته څه راځي ترانزمیټ فلر یعنی جنرال فلرس راځي بل چې دی هارډویر ایررز دی دا نه راځي خو که چېرته ته لیونی شي او پیچکش دې راغستی وي او خپل لینکارډ چې دی دغه دې کې چې دی اته پنسونه دي هغه غونډه دې مات کړی اوسي نو بیا درته هارډویر ایرر درته میسج راځي خو ګمان کوم داسې لیونی به څوک نه وي ممکن راځو دلته چې دی څه چل کوم ګوره ماتم کیبل د سویچ نه راغلی خوا کې یو بل پی سي د هغې لم کیبل د سویچ نه راغلی بل چې دی زما دغه لینکارډونو ته یو ځل بلار شو په خیر نه پوهېږو چې پرون هم څه شی پې واچوله راځو دلته آی پي ادرس ورته راځو دې له به آی پي ورکو 10.0.0.1 خوا کې مونږ سره یوه بل پی سي ده هغې له هم د خیر نظر کوئ دا بل سکرین ده د هغې لینکارډ ته هم ځو رایټ کلیک کوو اوپن نیټورک شیرینګ سینټر ته ځو لوکل ایریا کنیکشن ته ځو پراپرټي ته ځو آی پی ورژن 4 ته ځو هغه آی پي به مو تاسو چینج کو هغې له به آی پي ورکو چې 10.0.0.2 همداسې زه 10.0.0.3.4.5.6.7 همداسې مخکې ځم ښه اوس راځو د فایروال په لوري ځو د پینګ نه مخکې موږ باید فایروال چک کړو چې فایروال بند نه کړې نو ورومه چې دی تا له میسج نه راځي تا ریپلی میسج نه راځي ته به ځې چېرته ته به ځې کاونټر پینلز ته ګمان کوم چې ما بند کړی خو تاسو سره شاید آن اوسي ښه کاونټر پینل نه بعد چې دی وینډوز فایروال ته به ځې ګوره او رښتیا ما بند کړی دی تاسو سره دا فایروال داسې آن وي ښه چې ورېږه ته بېرته آن یې کړم خیر کمپیوټرو ته چې لارې دی فایروال ته تاسو سره دا فایروال آن دي ته به څه کوې ته به ځې دلته turn the windows firewall on و آف ته دم به آف کې دم به آف کې اوکې به یې یوازې دې پی سي کې نه څومره چې تا سره په نیټورک کې شاملېږي غونډو کې به دا بند دی خوا کې بل پی سي دی هغه هم به یو ځل چک کړو فکر کوم بند کړی مې دی او بند دی هغې کې هم بند دی خو فایروالونه بند دی که اوس راځو سټارټ رن ته ځو سی ایم ډي ته ځو یو بل آی پي باید تاسو ته معلوم اوسي ولې چې ستا د موبایل نمبر راته معلوم نه وي نو زه تا له زنګ نشم ولی که ستا د کمپیوټر آی پي ما ته معلوم نه وي نو زه تا سره کمیونیکیشن نشم کولی چې ستا دغه نوم راته معلوم نه وي نو زه ورومې په تا باندې غږ نشم کولی سی ایم ډي نه باید څه ورته ولیکه PING یعنی پینګ پیکټ انټرنیټ نیټورک ګروپ ته ویل کېږي سپیس د هغه پی سی آی پي څه شی و 10.0.0.2 1 زما و 2 د هغه دی انټر مې کړ نو څه میسج ما ته راځي ریپلی میسج یعنی زما او د هغې په منځ کې کومه ستونزه نشته ده پی سی آن دی کیبل ورسره لګېدلی فایروال آن او بخی آف دی نو خو ستونزه نشته دی که راشم فایروال یې آن کړمه یا کیبل یې وباسمه ګوره د هغه پی سی کیبل مې ویستله ښه کیبل مې ویستله یا کیبل یې وتلی یا پی سی بند دی یا فایروال یې آن دی نو دغه درې سچویشنو کې اوس یې وګوره څه راځي پینګ سپیس 10.0.0.2 انټر مې کړو اوس ګورو چې څه میسج راځي مخکې خو ریپلی و ریکویسټ اموټ یا کمپیوټر یې ګل دی ولې کیبل وتلی خو هغه دا فکر کوي چې ګل دی یا کمپیوټر یې ګل دی یا فایروال یې آن دی یا کیبل یې وتلی ګوره دوه میسج ریکویسټ اموټ راغلو دوه میسج ډیسټینیشن هاس دا دواړه یوه خبره ده یا درته ریکویسټ اموټ راغله یا ډیسټینیشن هاس انریچیبل راغلو نو خبره یو ده دې له مه ګوره چې دلته ریپلی دې ریپلی او دې ریپلی کې ډېر ځمکه او اسمان فرق ده دلته میسج ته ګوره دا میسج دلته نشته ده فکر دې وسي بلې ته ځو غلط نیټورک پینګ کول غلط نیټورک پینګ کول ته ځو
غلط نتورک پینګ کولو ته ځو یعنې څه ورته وایو چې پینګ د هغه خو نتورک 10 ده همداسې دی که نه زه به راشم دلته 50.0.0.2 نتورک مې غلط واچول څه شی درته راځي ترانزمیټ فلر یعنې جنرال فلر میسج درته راځي ولې چې ستا نتورک او د هغه نتورک پورشن چې مختلف وي نو خامخا دا میسج راځي ورسېدې که نتورک د سیم وي خو نو خامخا چې درته ریپلی میسج راځي مشکل خو چاله نشته ده پوه یاستئ ښه که چیرې ته خپل آی پي معلومه آی پي داسې معلومیږي رایټ کلیک یې که اوپن نیټورک شیرینګ سینټر لوکل ایریا کنیکشن ډیټیلز آی پي دې معلومه ده ورسېدې ته وایې چې نه دومره مې د لاسه نه کې د سی ایم ډي نه یې ګورم نو سی ایم ډي کې ورته څه ولیکه آی پي کنفیک انټر یې کړه نو لینکارډ آی پي د څه شی ده 10.0.0.1 ده 6 د څه شی ده معلوم داره که چیرې وایې چې نه زه د لینکارډ دغه فیزیکل ادرس معلوم وه چې د سویچ په مای کیبل کې سیف هغه څنګه معلوم کې آی پي کنفیک ګوره دغه شپ سره چې دی کوشن مارک والا فارورډ سلیش A+L یعنی آلز نو ستا د لینکارډ فیزیکل ادرس څه شی دی اوس باید ته معلوم شي چې دغه فیزیکل ادرس دی خو کوم فارمیټ کې دی هیکزاډیسیملز صحیح شو برادره که چیرې ته وایې چې نه زه سی ایم ډي نه پینګ نه کوم نو سټارټ رن ته لاړ شه رن کې څه ورته ولیکه پینګ سپیس 10.0.0.2 او بیا څه وکړه انټر یې کړه ګوره ریپلی داسې هم کولی شي ته وایې چې نه دا ورک نشي ورک دی نشي ګوره دا خو 4 ځل راځي 1 ځل 2 ځل 3 ځل 4 ځل ورکېږي ته وایې چې ورک دی نشي نو راشه پینګ سپیس د هغه آی پي سپیس هایپن نه بعد ټي ترانزمیټ دا اوس نه ورکېږي دا مونږه کله وخو کله چې مونږ یو ټاور کې وسو هغې کې دا کیبل میبل وباسو را وباسو لګو کنیکټر جوړو ګوره خپله میسجونه چینج کېږي کیبل مې ویستلی ده دغه د کیبلز لکه ته ټاور ماور کې کار کې نو ورومه چې دی څه شی دی دا خپله میسجونه خپله تبدیلېږي را تبدیلېږي ما ته ویله چې ما سره سویچ کټلیکس دی ګوره تر څه ټیمه پورې ګنې ما کیبل ولګول لیټونه هم شاته آن دی خو دا کټلیکس سویچ دی دا اوس هم ګوره ریپلی میسج تاله نه ورکوي دا تر څه ټیمه پورې چې هغه زیات شوی و نو اوس که چیرې نارمل سویچ وي نارمل هغه چې هم دا ولګي ډایرکټ چې دی تال ریپلی راځي ولې په دې کټلیکس کې چې دی لسننګ موډ دی لرننګ موډ دی فارورډ موډ دی ډسیبل موډ دی بلاک موډ دی هغه بیا د سیسنې خوا موضوع دی سویچنګ چې ورته وایي ګوره میسج خپله تبدیل شو مشکل خو نشته پوه یاستئ ښه په خیر زمونږ چې دی سیسټم اوس برابر ده نه زو په خیر ور ګروپ ته واټ از ور ګروپس شیرینګ میرینګ چې ورته ده زیاتره قمقلان دي راغلي واټ از ور ګروپ ور ګروپ څه شی ده ور ګروپ چې د ام سی سی سره کوم تعلق نه لري دا اوسه پورې چې زه کوم درسونه ته وایم دا د ام سی سی ټاپک نه دی د نیټورک پلس وایي دا یو جدا کورس ده خو ما درته چې دا نیټورک پلس او د ام سی سی دواړه مې یو ځای کړی چې مکمل کنسپټ دی ورباندې جوړ شي یعنې دا ام سی سی نه وتلی ده دا ور ګروپ موضوع ام سی سی نه وتلی ام سی سی باز د څه نه کوي د سرور او کلاینټس نه تر اوسه خو پورې نه مونږ سرور ویلی او نه کلاینټس هم ویلی What is ور ګروپ ور ګروپ څه شی ور ګروپ مونږ سره ویل کېږي یعنې د څو کمپیوټرونو یو ځای کول او د دغه کمپیوټرونو په منځ کې ډیټا شیرینګ ریسورس جوړولو ته ویل کېږي ور ګروپ یعنې دغه ور ګروپ چې مو تاسو جوړو یا کریټ کوو دا د څه دپاره دا د شیرینګ دپاره چې د یو پی سي نه مونږ ډیټا بل ته انتقال کو د بل پی سي نه ډیټا دل انتقال کو د دې دپاره چې دی مونږ ور ګروپس وایو ور ګروپ نور لانجو پسې نه ګرځو هغه عمومي خبره ته وایم چې ور ګروپ جوړول کوم څیزونه ریکوایرمنټس دي
په ور ګروپ کې چې دی یا 3 یا 4 خبرې چې دی مونږ سره ضرور دي چې دا د صحیح اوسي. په ور ګروپ کې تاله مشکل نه راځي، هیڅ کلم نه راځي. اول خبره کوم پیسیانو چې په منځ کې تاسو دغه شیرینګ کوئ، ریموټ ډیسکټاپ کوئ، اسسټنټ کوئ، شیرینګ کوئ، پرینټر شیر کوئ، یعنی څومره پیسیانو په منځ کې چې تاسو دغه کمیونیکیشن غواړئ، اول خبره ستاسو کمپیوټر باید یو ډیوایس سره کنیکټ کړي، یا سویچ وي یا هب وي یا بریچ وي یا 2 دانې پیسیان وي، کراس کیبل وي، یعنی سټریټ کیبل کراس خو سټریټ کیبل وي، خو ما باید چې دی یو بل سره څه اوسئ کنیکټ اوسئ. داسې نه چې ستا پیسې دی خواته د هغه خواته د نه کوم کیبل میبل شته او نه بل شته او وسه وایي واله واخله واله څه واله، یو هماهنګي وي، یوه لینک وسي. یو دویم خبره چې دی باید ستاسو دغه نیټورک دغه کلاس هم باید سیم وسي. داسې نه چې یو کلاس هم اچولی وي او بل هم کلاس بي اچوي. لکه مخکې ما په پین کې هم دا خبره ته نیټورک به د سیم وي، هوز به د ډیفینټ. 2 دریم خبره چې دی باید دغه وینډوز فایروال په ټولو پیسیانو کې بند اوسي. دا ما خبرې چې اوس مونږ پین کې مو ویله، دا 3 خبرې شو. 4م خبره چې ده که ستا پیسي دی، که زما پیسي دی، که ستاسو پیسي دی، که د هر چا پیسي دی او غواړي چې مونږ سره ځان کني کړي او زمونږ په منځ کې شیرینګ وکړي، د هغه یوزر باید پاسورډ ولري. بې پاسورډ والا چې دی هغه مونږ سره ډیټا شیرینګ نشي کولی. اکاونټ یې باید پاسورډ ولري. دغه 4 خبرې چې دی عملي کړه. په ور ګروپ کې په ژوند کې متاله مشکل نه راځي. ګینې 5م خبره مشته، ور ګروپ نیم باید په ټولو کې سیم وي. ولې دا خبره مې ته ونیویله؟ ځکه چې کله تاسو دا وینډوز کوئ د ټولو کمپیوټرونو هغه ور ګروپ نیم ور ګروپ وي، ور ګروپ نیم ور ګروپ وي. خو که چیرته چا چینج کړی اوسي، چینج کېږي څنګه؟ رایټ کلیک کمپیوټر پراپرټي، ګینې ګوره ور ګروپ نیم ور ګروپ دی. چینج سیټینګز، چینج لکه راځي دغه ځای کې دا ور ګروپ نیم خپل نوم، پلار نوم، یو څه نوم ورکړي. فکر دی وي چې ور ګروپ نیم چې دی مونږ د 15 کرکټرو نه زیات نشو ورکولی. داسې نه چې تا پلار نوم، نیکه نوم او نیا نوم او دا ټول د جمع کړی، د دې نه خو د غوا سر جوړ شو، 100 کرکټرې شو که نه، 100 کرکټرې نه 15 اخلي، د 15 نه زیات ما نه علي، یعنی د یو نه شروع تر 15 پورې. اوس دا چینج کو که چینج کې نو بیا مجبور دغه بل هم چینج کو، کمپیوټر رسټارټ کېږي. نو ولې دا چې چینج کې کمپیوټر رسټارټ کېږي هو که نه تیر به شم. دا ور ګروپ صحیح ده مره. یعنې دغه 5 خبرې چې دی باید ستاسو وي په ټولو پیسیانو کې باید عملي اوسي. بل خبره چې دی مونږ په ور ګروپ کې مونږ په چا باندې پابندي نشو لګولی. دا د ډېر فکر اوس. داسې نه چې ته فکر کړه چې زه به پاسېږم او دا بل به ځان ته غلام کوم، یا په دې باندې پابندي به لګوم، یا په دې یوزر باندې چې دی ډرایبونه بندوم، یا سیډرام بندوم، یا ډسکټاپ. دا شیان په ور ګروپ کې نشته. انګلیسي کې یو خبره ده وایي all PC independent from each others. په ور ګروپ کې چې دی ټول خپلواک دی، څوک د چا لاس لاندې کار نه کوي. څه چې کې کوه په خپل کمپیوټر کوه، د بل کمپیوټر سره د کار نشته. دا د فکر اوس پوه یاستئ؟ زه په خیر چې دی شیرینګ په لورې ځو. واټ از شیرینګز؟ زمونږ سیسټم اوس جوړ ده، خو آی پی هم صحیح دی. مخکې مو کتله پین کمانډ کې صحیح ده که نه؟ زما هم پی سي پاسورډ لري، هغه هم لري. آی پی هم چې دی یوه کلاس ده، فایروالونه هم بند دي، او ډیوایس هم یوه ډیوایس ده، او یو ور ګروپ نیم دی. د ټولو چې دی سیم دی. که وایي چینج کوئ نو چینج کولی شي، خو کمپیوټر سټارټ کړي. ور ګروپ چې دی مونږ څه دپاره کوو؟ ما درته مخکې هم ویله چې ور ګروپ مونږ د شیرینګ دپاره کوو. واټ از شیرینګ؟ شیرینګ څه شی ده؟ شیرینګ مونږ سره ویل کېږي یعنی د یو پیسي نه ډیټا بل پیسي ته انتقالولو ته ویل کېږي شیرینګ.
خو مونږ ورته څه وایو شیرینګ ریسورس شیرینګ چې دی انتقالول شو خو دا ریسورس مطلب څه شی شو لکه څه لکه سیډ رام لکه هغه سیډ رام نه لري ستا سیډ رام څه د سیډي پکې واچوه کیسټه او سیډ رام د شیر که هغه اکسس کوي که فلم پکې و که سافټویر پکې و هغه څه کوي هغه ځان ته چې دی ګوري یا انسټالوي سیډ رام شیر کولی شو فلش شیر کولی شو ډرایبونه شیر کولی شو پرنټر شیر کولی شو اسکینر شیر کولی شو هر څه شیر کولی فولډر شیر کولی شو دا غونډه ریسورس کلاس نه وینډوز دپاره هغه بیا سرورونو کې یو موضوع ده یعنی شیرینګ ریسورس مونږ کولی شو چې دغه څیزونه د یوې پیسې نه بل پیسې ته انتقال کړو شیرینګ شیرینګ چې دی بیا مونږ سره په دوه ډولونو باندې دی یو چې دی مینول شیر دی او بل چې دی اتوماتیک شیر دی مینول شیر هغه شیر ته ویل کېږي چې مونږ خپله په خپل خوښه باندې یو څه شیر کوو یو څه چې زه خپله شیر کوم دې له مینول شیرینګس وایي اتوماتیک شیر هغه شیرز دی که زړه د ښه دی او که زړه د بد دی ستا ډریبونه خپل اتوماتیک شیرز دی لاړ شي خپل کمپیوټرونو کې چک کوي چې لارې دا کار وکړي رایټ کلیک مای کمپیوټر منیج ته خو تلی شي که نه منیج نه بعد چیرته راشه شیر فولډرز ته او بیا شیرز ته ګوره سی ډرایو بای ډیفالټ شیر ډی ډرایو بای ډیفالټ شیر زما خو ډرایبونه زیات دي تاسو ته معلوم هم دی زما ګوره هر ډرایب چې دی خپله بای ډیفالټ څه شی دی شیر دی دا یوازې نه زما ستاسو د غونډو شیر دی تاسو ته پته هم نشته ده هغه ورځ نه پوهېږم چا ویله چې آیا مونږ د یو بل ډیټا هیک کولی شو ښه په اسانۍ هیکولی شو همدا اوس چې ته را سره کنیک شې وای پي دې راته معلوم وي زه خو ماته معلوم دی چې ستا ډرایبونه شیر ده خو دا تاله معلوم نو زه ستا ډرایبونو ته هم داخلېدلی شم تا ته پته هم نه لګېږي دې له هم ډېر فکر دی د اکثریتو خلکو چې دا ډیټا وځي لکه فامیلي عکسونه وځي بل وځي بل وځي دا څنګه وځي دا وایي نه وځي ته چې کله نټ سره کنې کېږي ستا لیپټاپ کې ستا فیملي عکسونه دي ته نټ سره کنې کېږي هغه ایس پي والا ته ستا آی پي ښکاري ولې ته د ایس پي آی پي استعمالوې اټومیټک آی پي چې د ایس پي نه تاله راځي هغې له ستا آی پي معلوم ده د هغې په ډي سی پي کې چې دی ستا آی پي معلومیږي چې تاله کوم آی پي راغله هغه ستا آی پي اچوي او هغې نه بعد ستا ډرایب لیټر لیږي ټچ سنټر وخت ستا ډرایب د دننه کېږي تاسو خبر هم نسته بچی دا عاطف هغې کې پروت استه او په خیر یعنی ډرایبونه دی چې دی بای ډیفالټ څه شی دی یعنی شیرز دي که غواړې چې سټاپ کړي لکه سی ډرایب ته ګوره رایټ کلیک سټاپ شیرز داسې سټاپوئ ډي ډرایب خو یو دانه سټاپون هم داسې پوه یاستئ مینولی شیر هغه شیر ته ویل کېږي چې موږ په خپل خوښه باندې شیر کوو اټومیټک شیر هغه شیر ته ویل کېږي که زرم ښه وي او که زرم بد وي ډرایبونه د اټومیټک شیرز دي ښه زو په خیر د شیرینګ په لورې ځو شیرینګ بای ډیفالټ ډسیبل وي شیرینګ بای ډیفالټ ډسیبل وي یوازې دی که نه څومره پیسې چې د ټولو کې ډسیبل دي څنګه به انیبل کړې ډبل کلیک آن کمپیوټر اورګنایز فولډر آپشنز ویو نه بعد دا چک تاسو سره لګېدلی وي لاړ شئ کمپیوټر هم چک کوي چې دا چک پکې نه اوس زه مواد دی دا لګېدلی ستاسو څه شی ده موږ سره یوز شیر وزټ ریکامنډیشن دا چک به ته اخوا ته کړي دا چک به څه وکړي اخوا به کړي بیا به څه وکړي اپلای نه بعد اوکې نه بعد رایټ کلیک شیر وت او بیا چېرته لاړ شه ایڈوانس شیرینگ یا پراپرٹی نه بعد شیر نه بعد چې د ایڈوانس شیرینګ هر لاره چې ستا خپله خوښه راځي هر لاره چې ستا خپله خوښه راځي زه غواړم چې دا فولډر شیر کړم دا فولډر شیر کول غواړم راشه څه وکړه ایډوانس شیرینګ ته خو راغلی که نه او څه وکړه شیر دس فولډر زه غواړم چې دا فولډر شیر کړم ها شیر کې و آیا دغه فولډر په همدغه نوم شیر کې او که نه نوم یې چینج کې
که زه راشم د دې فولډر نوم چینج کړم خان ورکم او ته زما ډیټا اکسس کوې یعنې زما د کمپیوټر ډیټا اکسس کوې تا ته د دې فولډر نوم څه راځي خان خو په کور کې داخل نوم چې دی نه چینج کېږي دا د کور نه بهر نوم چینج کېږي یو کس نوم چې دی مثال چې دی شلغم دی په کور کې خو په بهر کې چې دی ځان باندې چې دی څه یږدي لبلبو خان او که چیرې وی چې څه نوم مې په کور کې دی دا په هر کې هم همدا اوسي بیا نوم یې مه چینج کوم دا نوم صحیح دی اوس ووایه چینج یې کړم که پرېږدم بل شی د موږ سره لیمټ د نمبرز آف یوزرز د دې نه مطلب څه شی دی ګورئ ښه هر فولډر چې موږ شیر کوو دا پرمیشن جدا جدا لګو داسې فکر ونه کې چې دا مې شیر کو بل به زه شیر کوم او دا پرمیشن پکې نه راځي نه دا پرمیشن هر فولډر باندې موږ جدا جدا لګو ولې هر فولډر زما جدا جدا دي بای ډیفالت چې دی شل دی زه راځم دا مې واغسته 2 د دې نه مطلب څه شی دی زما په دغه فولډر کې نورو سره مې کار نشته شاید هغه بل زه شیر کوم بل فولډر هغې له زه شل ورکم زما د دې خبرې کوم د دې فولډرز زما په دې فولډر کې چې دی دغه انجینر هم داخل دی پکې کار کوي موجود دی کار کوي وتلی نه دی پکې موجود دی زما په دې فولډر کې چې دی دا انجینر هم داخل شو دا هم پکې کار کوي وکله چې دا دریم کس موږ غواړي چې په دې فولډر کې داخل شي هغې له اجازت نه ورکړي تر څه ټیمه پورې چې د دې دوو څخه یو کس اکزټ شوی د دې فولډر نه ونوس چې اکزټ شو بیا ته چې دی داخلېدلی شي بیا چې دریم کس غواړي چې بیا هغه هم داخل شي هغې له بیا اجازت نشته یعنې زه وایم چې زه د 2 کسانو سره په یو وخت کې خبرې کولی شم خو د دریم کس سره باید ما ته پرې نږدې تر څه ټیمه پورې د دې دوو نه چې وځي بیا بل به راشي مشکل خو نسته پوه یاستئ بل شی له موږ سره کمنټس دغه ولې بند شو سکرین دغه کمنټ چې دی چاله نه ورځي کمنټ چې دی چاله نه ورځي دا کمنټ چې دی تو کله چې بیا رایټ کلیک کمپیوټر منیش ته راشي او شیر فولډر ته راشي شیر ته راشي دغه ډسکرپشن نه دی دلته فولډر چې تو شیر کې دغه ځای کې ډسکرپشن بیا تاله راځي دا تاله ښودل کېږي بل چاته نه ښودل کېږي ښه وی لیکم که نه پرېږدم دا خو څه نه دی دس فولډر شیر دا زغب زه خلاص شو به صحیح شو دا ډېره ده بیا چې دی راځو پرمیشن ته راځو پرمیشنز ریډ که هر څوک اوسي که دا دی که هغه دی که هغه دی که هر څوک دی کس مشخص په ور ګروپ کې موږ نشو کولی هغه کس چې موږ مشخص کوو چې احمد وګوري محمود ونه ګوري هغه د ډومین موضوع ده په ور ګروپ کې کس مشخص کېږي نه هر څوک خپلواک دی د چا د لاس لاندې کار نه کوي زه نشم کولی چې پاڅېږم ستا د کور په ماشومانو باندې پابندي ولګوم زه څه حق لرم زه هېڅ حق نه لرم زه چې لګوم په خپل ځان په خپل یوزر به لګوم زما تا سره څه کار ستا بچي سره مې څه کار ور ګروپ لکه داسې ده یعنی هر څوک زما چې په دې فولډر کې داخليږي صرف پرمیشن ریټ لکه په دې فولډر کې زما یو ایکسل فایل ده یا یو ورډ فایل ده یعنی هر څوک چې داخليږي یوازې پرمیشن به څه شی وي ریټ یعنی په هغه ورډ فایل او هغه ایکسل فایل کې څوک ایډیټ نشي کولی چینج ایډیټ کولی شي خو هغه ورډ فایل یا ایکسل فایل څوک ډیلیټولی نشي فول کنټرول بس داسې فکر وکړه چې د هغې دی نور ستا خو نه دی خو فکر دې وي چې هغه ډیلیټ یې کړه هغه چینج یې کړه هغه چې هر څه وکړو ستا په دې اوریجنل فولډر باندې هماغه افیکټ روزي ولې دا آنلاین شیرینګ دی اوس چې دا فولډر مې ته اکسس کې او په دې کې چې دی ورډ فایل ته پکې ایډیټ کې یا وخی ډیلیټ کې دلته مستقیم د دې فولډر نه خپله ډیلیټ کېږي دې له وایي آنلاین شیرینګز چې په یو وخت کې ټول کار کولی شي بل چې له مونږ سره ډینه وی ګوره فولډر نوم وګوره چې شیر دی خو پکې داخلېدل اجازت دی پکې نشته یو ډېره ښایسته روان دی ښه میک اپ یې هر څه یې کړی ځان یې جوړ کړی ورسېدی
خو صرف ورته ګورو آیا چې دی په غېږ کې نیولی شو وایي ویې ګوره خو ویې سوځه یعنې دینه نه مطلب دا دی چې فولډر نوم ته ښکاري خو داخلېدلی نه شي لمس کولی نه شي بچې کولی نه شي هر پرمیشن دی چې خوښه راځي چک یې که راځو چېرته اپلای ته ځو اوکې ته ځو اپلای ته ځو اوکې ته ځو او بیا اوکې ته ځو هاو ټو اکسس په بل پی سي کې به څنګه اکسس کوې دا خو د دې فولډر نه شیر شو دې پی سي نه دا فولډر شیر شو لاړ به شي سټارټ رن ته لکه داسې فکر وکړئ چې زه بل پی سي کې یم خیر هغې کې درته ښیم خو دا د دې خاطر دلته ته کومه چې دا ویډیو کې دا درس راشي ګوره دا کوشن مارک والا شپ سره چې دی ښه دې له فارورډ سلش وایي دا نه چې دا وانه چوئ دغه د بیک او د انټر په منځ کې چې دی دغه سلش یعنې دې له بیک سلش وایي او بیا 10.0.0.1 انټر یې کړه هغه فولډر ته راغلی دا کار به چېرته کې دا کار په بل پی سي کې اوس دی له ګورې لګېدلی ګوره دې بل پی سي ته سټارټ رن ته ځو دوه ځلې بیک سلیش 10.0.0. د دې 1 دی 1 ښه اوس مونږ بل پی سي کې یو ښه زمونږ د پی سي آی پي ادرس چې د دې نه مونږ فولډر شیر کړی د دې آی پي چې دی 10.0.0.1 دی یعنې دا پی سي ډیټا مونږ بل پی سي کې اکسس کوو ورسېدی سټارټ رن دوه ځلې بیک سلیش 10.0.0.1 او بیا یې انټر کړه ګوره یوزر نیم او پاسورډ یې پوښتنه وکړه دا ولې پوښتنه وکړه د دې ور ګروپ نیم څه شی و ور ګروپ دا ما د دې خاطر ته چینج هم نه کوو ولې د ایرر چې دی د اکثر شاګردانو ته باید مونږ وښایو د هغه ور ګروپ نیم چې دی مونږ سره اراساف دی د هغه ور ګروپ نیم اراساف دی نو ور ګروپونه فرق وکړو که نه که صحیح شو که نه نو د دې خاطره چې دی ستانه چې دی د دې پی سي څه شی غواړي یوزر نیم اوس د دې پی سي یوزر نیم څه شی دی اقبال شاه ګوره هلته لاړو خو هغه بل پی سي کې یو هغه بل پی سي کې یم چې کله مې ورته ویله بل پی سي نو یعنې بل پی سي او که مې دلته نو بیا دلته ادر یوزر ته ځو چېرته ځو ادر یوزر یوزر نیم د دې پی سي شی ده چې چا مونږ ډیټا اکسس کوو اقبال شاه پاسورډ جان شیفټ 1 2 3 او لاندې نه چک لګو ممبرز ریممبر یعنې ځان سره دا پاسورډ نور ساته اوکې ګوره هغه فولډر ته راغلو دا یوزر نیم پاسورډ د چا پوښتنه وکړو دا د دې پی سي پاسورډ یوزر نیم پوښتنه وکړو ورسېده ګوره زه اوس هغه فولډر کې داخلېږم ایم سی سي 11 دی که نه داخلېږم رایټ کلیک کوم یو فولډر پکې جوړوم نیو فولډرز ګوره دلته اوس دلته ګوره دا فولډر د خپله راځي چاته په کار و دا 11 ویډیو که نه یعنې اوس مې ته شپ ډیلیټ واله که هغه ځای نه مونږ ډیلیټ ووخو ډایرکټ د دې ځای نه خپله ډیلیټ کېږي سو دا ډېر فکر وي نه چې ډیلیټ یې وواله ختم شو خبره هغه کولی شي چې راشي هغه ایم سی سی 11 نه دی رایټ کلیک یې کړه رایټ کلیک نه بعد کاپي کړه کاپي نه بعد چې دی لاړ شه ډیسکټاپ کې دې ځان ته پیسټ کړه کولی شي دا اوس څومره ډیټا ورکوي ګوره دا د سویچ سپیډ دا دی 100 MB/s ډیټا سند کوي دا چې اوس ډیټا د دې پی سي نه هغه اکسس کوي دا 100 MB/s دغه ځای کې که چېرته دا اوس هب وای دا به ډېر سلو به روان مشکل خو نشته دی پوهیستی یو اپشن ته ځو اوس کوم چې زه دا ګوره یو سیستم فکر وي کوم سیس چې زه وایم که نه لکه هغه که په دې موجوده درس کې د مشکل وي غږ کوئ که موجوده درس کې د مشکل نه وي کوم چې ستا په زړه کې دی هغه راځي یعنې څو طریقو باندې مونږ اوس شیر کوو څو طریقو باندې مونږ اکسس کوو تو شاید بل طریقه وویل په یو بل طریقه باندې سټارټ رن ضرورت نشته هغه هم وایو صبر کوه اوس دا خو یو طریقه دلې راځم څه کوم یو بل فولډر جوړوم لکه بابا یو فایل مال پکې به واچو کاپي ګوره
کله چې په دې فولډر مونږ رائټ کلیک کو شیر ویت ایڈوانس شیرینګ ته لاړ شو ایڈوانس شیرینګ ته لاړ شو شیر دس ګوره دا اپشنونه چې دی بند دی فکر هم دی بند دی که نه دا کله آن کېږي ګوره دا فولډر هم شیر کړی دی که نه یو ځل هم شیر کړی بیا په دې رائټ کلیک یې که رائټ کلیک نه بعد پراپرټي نه بعد شیر او بیا ایډوانس شیرینګ ګوره اپشن بیا راغلی دی د دې نه هدف څه شی دی اوس به وایي چې ورونه چې دی څه په درد وخوري زه هم وایم چې په درد نه خوري خو خبره داسې ده د اپشن د دې دپاره ورکړی چې دا یو فولډر په څو نومونو شیر کول دا یو فولډر په یو بل نوم هم شیر کول په بل نوم هم شیر کول په بل نوم هم شیر کول ګینې دا خو شیر دی که په بل نوم یې شیر کې اډ بیا په څه نوم شیر کې زه وایم چې کاکا په نامه ګوره په دې باندې موږ جدا پرمیشن لګو ګینې فولډر نام هغه یو دی خو هغه نوم باندې یو پرمیشن ده دا نوم باندې چې دی بل پرمیشن ده دا نوم څه شی علمه زه دې ځل چې دی ډینای به یې والو صحیح اوکې او بیا یاس او بیا چې دی اوکې بیا اپلای ګوره یوه کاکا په نامه شیر شو او یو چې دی څه شی MCSE دواړه نومونه دي که څوک ورته اوس ځو هلته یا دلته به یو شی ده سټارټ رن 2 ځلې بیک سلیش که چېرته څوک دغه نوم باندې کلیک کوي داخلیږي که نه او که چې دغه نوم باندې ډبل کلیک کوي نشي داخلی ولې ډینای مو واغسته که ما خو ته مخکې ویله چې روان دی خو نور څه کولی نشي هماغه شی ده پوه شوئ یعنی یو فولډر په دوه نومونو شیر کول مطلب زمونږ دا ده چې باید دا چک درسونه مونږ ووایو که نه چې کوم کمان how to share by another طریقه په بل طریقه شیر کول so که right click my computer manage right click my computer manage نه بعد چې ده share folders بیا shares او دلې راشه رائټ کلیک یې کو څه ورته وایه نیو شیرز ګوره ښه هغه ډسکرپشن څه شو MCSE میبي همدغه ده کله چې دا بند دی کم MCSE 11 ډسکرپشن ته ګورئ ها رائټ کلیک نیو شیر نیکس نه بعد براوز وایي څه شی شیر کول غواړئ وایي څه شی شیر کول غواړئ زه وایم چې زه شیر کا څه شی شیر دغه اوټو ډرایور شیر کا اوکې څه چې شیر کول غواړي هغه سلیکټ کړه نیکس نیکس نه بعد بیا نه هغه خبره ده نوم د امدا که نوم د چینج ډسکرپشن ورکول غواړي نه ورکول غواړي او دا بل افلاین شیرینګ ده د آنلاین شیرینګ هم چې کله ختم شو بیا افلاین شیرینګ درسونه شروع کوم اوس چې وایم نه پوهېږئ ور باندې ډسکرپشن مهم نه دی ښه نیکس نه بعد چې ده all user have a read only access که هر څوک وي که ته یې که دا دی که هغه دی که هغه ټولو ته پرمیشن څه شي ښه که د چا یوزر ایډمانسټریټر وي یو خو هغه دی چې موږ سره بلټن ایډمانسټریټر دی که نه په دې کمپیوټرو کې بلټن ایډمانسټریټر خو هغه ډسیبل وي لیدلی هم دی ایډمانسټریټر یوزر نه دی هم لیدلی تاسو دا یوزر نه دی لیدلی درس ولې کمپیوټر کې ایډمانسټریټر نه وي یوزر ګیس د یوزر د یو چې موږ په خپل نوم باندې جوړو هغه ایکسټینډر ده د چا یوزر چې ایډمانسټریټر وي هغې له فول اکسس ورکړه که د چا یوزر ګیسټ وي هغې له صرف پرمیشن د څه ورکړه ریټ که د چا یوزر ایډمانسټریټر وي هغې له فول اکسس ورکړه که د چا یوزر ګیسټ وي هغه بیخي پرېږدمه چې په دې فولډر کې داخل شي لکه ډینه بل چې دی کسټم بیا په خپل خوښه باندې پرمیشنز هر پرمیشن د چې خوښه راځي که دې ځای کې غواړې دلته غواړې هر چېرته غواړې سلیکټ کولی شي فنش یې که فنش نه بعد فنش یې که اکسس په بل طریقه صحیح ده که نه دلته ته کومه چې ویډیو کې راشي خو اکسس چې مې ته همیشه ویله دا په بل پی سي کې به تاسو کوئ چې تاسو ته هغه ریزلټ معلوم شي رائټ کلیک نیو شارټکټ 2 ځلې بیک سلیش 10.0.0.1 دا زما د پی سی ای پیخه بیا نیکس بیا فنش اوس سټارټ رن ته مو زه دې باندې ډبل کلیک کوم خپل راځي درس ګور اوټو ډرایور ته ګوره خو دا دې کې نه دی په کار ښه دا خو زما خپله ده لارو بل پی سي ده سټارټ رن وبخئ رائټ کلیک نیو شارټکټ 2 ځلې بیک سلیش 10.0.
10.0.0.1 انټر او انټر او بیا راشه دی باندې وګورئ ضرورت سټارټرن ته نور نشته کار څه زمانه شیر کیږي طالب خپل ته راځي صحیح شو برادر مشکل خو نه ستته ده استاد په دې راوښ یوزر نیم نه غواړي یو ځل چې د یوزر پاسورډ واچول او هغه چک د لاندې نه ولګول ریممبر بیا درنه په ژوند کې نور نه غواړي چې کله آی پی د چینج کې بیا به درنه شروع کوي چې آی پی چینج شو بیا درنه کوي ښه ور ګروپ نیم سیم که کنه یوزر نیم پاسورډ باندې ور ګروپ نیمونه سیم که درنه نه غواړي نو دا چې ور ګروپ نیم مختلف نه خو دغه کې ښه هاو ټو شیر هیډن شیرز یو فولډر شیر کول خو بس خو نه ده چې زیاتېږي در باندې